تاسو چې کله مالیزیا ته لاړئ د دعوت د لومړۍ ورځې کیسه راته وکړه چې څنګه لاړلې، چا درته لارښوونه وکړله، څنګه درته دا انګېزه پیدا شوله، اول ته څه پېښ شول؟ ډېر جالبه قصه ده. زه مالیزیا کې یو ځوان ما ته راغی چې چاینیز و، وایي دا مسجد کوم ځای کې دی؟ ما ویل چې یو جنۍ ورسره دون لباس شارټس یې اغوستي وو، دا په خپله نه معلومېده چې هیڅ نه وه دا مسلمان دی، مسجد پوښتنه یې کوله. ما ویل کیدای شي دا د مسجد ادرس خواته کوم بل شي پسې ګرځي هغه ادرس غواړي. نو ما مسجد ادرس ته ورکړو، بیا زه سره لاړم، د مونځ وکړو او ښځه بیرون ولاړه وه. ما ترې پوښتنه وکړه زه نوی مسلمان یم او دا مې ښځه اوس پورې اسلام نه قبول کړی او زه وایي امارم سره اسلام مې قبول کړی، فردوس وانګ په مالیزیا کې چې. بیا زه د دوی شنبې په ورځ دعوتي ورځې وه، ما به هغه نه مخکې همدا ستا لومړی ځل لیدل؟ بس کې ما به دعوت په بس کې کوم، مثلا بس کې به چې کېنسو ټرین کې به کېنس خواته سره ناستو، ما مسجد شو څنګه یې په خیر کوم ځای نه، زه د ایټالیا نه یم. او ایټالیا خو ډېر ښه ملک دی، ښایسته هغه لري، تاسو چې باندې ډېر مشهوره سئ، موږ په مثلا په سپاګیټي کنه چې هر څه شی دی یا پاستا. بیا ما ته تاسو مسلمانان لرئ؟ هو مسلمان لرو. ته مسلمان دوست لري؟ لرو. څنګه سړی دی؟ وایي ښه سړی دی. مې ته پوهېږي د عقیدت چې باندې باور کوي. یو ځینه ما دا باس راوستو مربوط کې چا سره زه خبرې کوم، یا مثلا چې یو سپین ږیری به مو لیدو، متاسفانه کفار ډېر په تنګ دي خپل اولادونو نه، نو زه پوهېدلم دلته د اولاد احترام او عزت دا ورته ډېر مهم دی. نو ما چې خبرې کول مې زوی دې څنګه دی، څو وخت کې اوس ملاقات کې، هفته کې یا میاشت کې، هغه به چې کال کې. مې ته پوهېږي اسلام کې موږ دا شی لرو، یعنی چې مربوط کې چا سره زه خبرې کوم، چې ښځې سره مې کولې. مې ته پوهېږي چې په اسلام کې ته ضرورت نه شي کار وکړي، میړه باید ټول کارونه ستا وکړي او ته باید کور کې که څه کار کوې اجازه لري شران چوکاټ کې، او پیسې هم ستا دي. ما ورته ویل ته خپل میړه زکات ورکولی شي، تا ته نشي درکولی. نو چاته به چې جالب و ما به هماغه موضوعات کول، خو په ټرین کې په بس کې یوازې. لیکن بیا دغه ادرس نه بعد زه امارم سره یو ځای شوم. بیا په شنبې باندې چې دعوت ته لاړم، نو سټریټ دعوت یې کوم، زما ښه یادېږي، ګیره نه وه، هېڅ نه و. او ما په ورځ باندې 2 کسان چې مسلمانان کړل، نو خلک جالبه تمام شوه. نو بیا یې زه ځان سره نږدې کړم او دا زما هغه رسمي اوله ورځ دعوت وه. دا به واقعا ډېر جالب احساس لري واقعا دا چې یو څوک مسلمان کې. زه چې رشاد ته یم، زه ټرین کې نه تلم کور ته، په خود تلم چې مې دا موضوع زه ډایجسټ کړم. زه پوهېږي دا ډېر یو غټه خبره وه، یعنې چې دا څوک سره کېږي. نو په خود تلم تر څو پورې مثلا نورمال شم او هغه شم. دا ډېر جالبه وه. نورو صاحب د دې په دوام بیا د دین او دعوت زده کړې له چا څنګه او څومره وکړې؟ جزاک الله خیره. چون زه خو مالیزیا کې مې نور عصري زده کړم کولې، څنګ کې ورسره کلاسونو ته تلم، خصوصا الخادم ته. الخادم کې شیخ حسیني نم فقه، عقیده او همچنان دعوه، تربیه دا زده کړل. بیا د ډاکټر بلال فلیپس نه په نور دعوتي پروګرامونو کې استاد شریف نه، بیا متقابل مضمونه چې ذاکر نایک ته لاړل. ډېر دعوت چې په کلاس کې ما نه زده کړی، چې رشاد ته وایم ځکه کلاس کې تا ته هغه لاره درښیي. ما ته چې شي ډېر ګټه وکړه چې زه به هره شنبې په سړک کې ولاړم او ټول ورځ به ولاړم ملګرو سره، چې خلکو پوښتنې کولې، ما ته به جواب نه و. مې دا ډېره ښه پوښتنه ده، زه پرې نه پوهېږم. زه به تلم هغه پوښتنې هم ریسرچ کوم، هغه پوښتنې سره به 2 نور پوښتنې پیدا کړلې، 2 نور پوښتنې. نو ما دعوت هغه میدان کې زده کو، استادانو ته تلم، هغه ته تلم. نو زه تقریبا شیخ حسیني همیشه لپاره بشیر لوی پښتنه لري، مې الحمدلله پوه نه شو کنه ځکه چې هغه پوهېدو تا به ډېر پوښتنې چې ما پوښتنې کولې. او اخر کې د بل جالب و چې کله به کلاس نه وته ما دا ګیر کړو. او بیا چې پوهېدل ما ته شیخ حسیني وخت ډېر نه راکاو. تاسو اکثر پېژنئ شیخ حسیني چانیز مسلمان دی. نو ما ورته فیصله وکړه چې مې زه به ستا ډرایور شم، زه به دې ډرایو کوم، ته چې الخادم او هوم اف هوپ ته ځې زه به در سره یم. خیر دی، مې زه به دا پښتنې خپل کوم دي. کلاس کې خو ته درس درکوي، ته نشي کولی خپل ټول پښتون راواخلې او دا خو بیا دې ما ته ویلې ګوره تربیه او اخلاق، یعنی عموما تذکر کوم کار زه کوم هغه ته کوه، دا دغې پښتنې مه کوه، ځکه چې پښتنې بیخي ډېرېږي که نه. خو دا څوک چې د خلک پښتنې کوي هغه نه پښتنه کوه. مې صحیح دی. اوس ډېر جالبه قصه ده.
زه اوس موټر کې ناست یم او دلته یو ښځه تېره شوه هغه ځای د مسلمانانو و نو داسې عجیب او غریب لباس کې ښځه جالبه والته نو شیخ ورته لږ وکتل مې شیخ زه مو ګورم ځکه تا وایي زه هر کار کوم زه وکړم ما ته نه وایي پوه نه شوې نو دا ډېر یو نرم انسان و چې کله مونځ به م کوو په مانځه کې به اصلاحات همیشه به ویلې چې اول به ویل تاسو خبر کوم خپګي خو مې نه بیا به اصلاحات راوصل بیا یو جنجال ما سره دا و چې ذاکر نایک به حدیث نمبر آیات نمبر سورت نمبر ویلې شیخ حسین د خلاف ما چون دا ټول موضوعات د حفظ کړي تر څو چې مې نمبر نه ویلې ما ته به آیات نه یادېږي متوجه لکه سورې ملک او شپږم سورت اول آیات بیا ما ته مخکې آیات نه یادېږي په عربي کې نو شیخ حسیني چې ما ته دا به نه وایي هغه دا چې ته ولې خلکو ته موضوع سخته کوې ډایرکټ ورته ووایه او ذاکر نایک تاسو نمبر نه ویلي بیا دا نه منله نو دا پوره داسې یو مسله وه چې موږ سره لاس په ګرېوان وو زما د معلومات له مخې فکر کوم ذاکر نایک سره هم تاسو ډېر جنجالونه درلودل زه چون زما شخصیت داسې دی چې زه یو قسم په منیجمنټ کې نه پوهېږم څنګه به ته ووایم یعنې زه هر څه ته یس نشم ویلی یو موضوع باید واضح وي زه نشم قبول یې کړم باید هغه یو نوه وي چې نه پوهېږم څنګه یې ووایم یعنې ته یو کار ما ته ووایه هغه باید منطقي وي زه نشم کولی چې ستا ذهن باید ومني بالکل ذاکر نایک سره مشکل دا و چې هغه مصروف هغه دا کار به داسې کوې یو دا مشکل و زه به دوه قصې هم تاسو ته وکړم بل مشکل دا و چې کله به میټینګ و مثلا هلته واجد و نور ملګري وو د ساوت افریقا نه هغوی به چې کومه خبره وکړه ذاکر نایک به دا کار کولی شو بیا به اخر کې ما ته ته پوهېږې نوروز په دې کې ښه دی که دا کار نوروز دا کار وکړه ما د خدای بنده اوسه پورې غومه باندې دا کارونه پراته دي زه یو مثال درکړم ما ته ذاکر نایک وویلې چې ته دغه الهدایه.com واخله الهدایه په ډبل ایم لیکل کېږي او په سنګل ایم لیکل کېږي ډبل ای په $10,000 وه تقریبا 15 وبخه او سنګل ای بیخي ارزانه وه خو لیکن اصلي ډبل ای ده لیکن عوامو ته سنګل ای او ډبل ای فرق نه کوي الهدایه ده خو ما خلته ایمیل وکړ دا په $3,000 کې خرڅوي زه نه اخلم خو اخر مې $4 واغستو ذاکر نایک په دې ماته پکارو وایي تا دلته $1,000 سیف کړي دي او ته وایې چې ته ډېر هوښیار یې زه تا ته بل ځای کې دا کار ته وکړه ته به هلته کوشش کوې چې سیونګ وکړې خپل سمارټنس ښکاره کړې او تا به غټ کار خراب کړی په دې خبر ماته پکارو یو مثال درکړم نو دغه کې به زما هغه سره اختلاف و بیا اخره کې به دا چې زه ستا امیر یم او ته زما خبر نه منې میل ته داسې امیر یې چې ډېر شخ یعنې یو ورځ فکر کوم چې خالد او وحید الله سره زما میټینګ و او بیا زه ذاکر نایک سره مې خبرې کولې هغه ډېر عجیب انسان دی خلک به راتله جړل به تښتېدل روز شپې به زنګ ته ووهو 2 بجې به سره ناست وي سهار وي 6 بجې به سره ګورو ما ته به زنګ ووهو نوروز که ته فکر یې ته هوښیار نه وي انټلیجنټ will give you 0 اخلاص will give you numbers یعنی هم به ښه داسې تعریف ته وکړو بیا به څه درکړه نو یو جالبه تجربه وه ډېر څه مې په اداري منیجمنټ خالص رابطو کې زده کړل بدون د شک زما اختلافات په فقهي مسایلو کې هم هغه سره وو ځکه چې دا واضح خبره ذاکر نایک د فقهي عالم نه دی نو هغه به خبرې کولې زه به ورته وایم دا خو داسې نه ده پلانکی شی خو داسې وایي نو په هغه کې به موږ نښتي یو نو بدون شک چې مو د هغه جنګونه ډېر راغلي دي خو په اخره کې بدون شک په احترام چوکاټ کې وو جزاک الله خیر نوروز صاحب د نن څخه اووه کاله وړاندې تاسو افغانستان ته راغلی او یو دعوتي مرکز مو جوړ کړ د دې کیسه څنګه چې کله ذاکر نایک ته ما وویلې اول خو د څلور شو کنه اصلي قصه داسې وه دا خبر کې تکراري وي چې خلک راغلي وو بایسکل باندې کړی د هغوی ترجمان نو په تلویزیون کې زمونږ کور ګلبا سنټر کې وو انجینر اسمت په بایسکل فدراسیون کې وو انجینر صاحب اسمت الله تاجر ورکړي اصلا هغه ترجمان د خلکو چون دا مالیزیان او یو څه رابطه جوړه شوې وه چون ډېر سخت واوره شوې وه او هغه نشو کولی چې راشي او آینه تلویزیون وو زه نږدې وم دوی ویل چې هغه نشي راتلی ته عقلا راشه زه باید ترجمان تلویزیون ته وم چې لاړم ته چې کوم زه مالیزیا کې مطالعه مې د وړوکې تجارت کوم او دعوت کوم او دا خو جالبه ده سبا ته راشه هغه نه بعد یو بل پوه شو چې افغانستان کې ضرورت دی خلکو اسلام پرېښی وو ډېر متاسفانه د الحاد فکري دلته خپور شوي وو ځوانان خراب شوي وو موږ له ځای دعوت سنټر جوړ ما چې کله ذاکر نایک ته وویلې زه غواړم دا کار وکړم هغه نه مخکې مې شاته یو کینیا ته مې پلان چې زه کینیا کې دعوت وکړم او کینیا ډېر ښه دی یو ملک جوړ کړم زما نیت دا و لیکن کینیا به لږ سخته شوه چې افغانستان کې دا شو ما بیا خوب ولیدو قصه اوږدېږي
نو ما چې هغه ته لغه ماته ګور نوروز هغه ډېر ښایسته مثال ورکوي وي ته به په غټ دشته کې غټ ګټې هغه ښه دی که وړوکي خښته په یو مسجد کې کم ښه دی هغه مطلب دا و کېدای شي افغانستان کې غټ سړی شي خو دلته وړوکي خښته مسجد کې کم دی ډېر مؤثر ما ولې زه وړوکي خښته مؤثر یم بدون شک لیکن زه په دې فکر کوم چې افغانستان کې دعوت ته ضرورت دی اول ته باید کار وشي او تم باید راشي اول زه راځم مشکل نه دی او اوس هم راځي چې کله راشي شرط وایم نو په همدې دلیل به زه افغانستان ته راغلم او دعوتي ارګان هم جوړ کوم مخکې لاړو